مشکل اچانک مشکل در باندې رالی چې یاره و مرګ ته مخامخ شولم دا څلور توري زده کړئ علما فرمایي په دې کې اسم اعظم سته هر سړی دا وایي یاره مولوي صاحب تعویض معویض به دې راکړی او وروره تعویض نه درکومه که په تعویضو کېدل زما جیب هم د تعویضو ډک وای او په غاړه به هم یو نیم سل تعویضونه وایي زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به د محمد رسول الله د صحابو لار در وښیم اسانه ده او په هغه کې بالکل یقیني خبره ده خبره بله خواته نه ځي بیا به یوه عجبه خبره درته وکړم عزیزان یو سړی و چې هغه علامه بیهقي را نقل کړي دي ترجمان سنه والا را نقل کړي دي ولې یو سړی و چې د هغه په غوږ باندې مچر ننوتی نو مچر اوس په غوږ ننوځي نو څور سره کوې شپه او ورځ به دی ویښ پریشان بېچین و بې سکون و بس غوږ ته به ناست و غوږ یو خوا بله خوا بیا چا د حضرت حسن بصري صاحب رحمه الله دا خو تابعي و ډېر لوړ شان الله ورکړی و په تابعینو کې نو چا ورته ویلې د هغه په ملګرو کې ورته وویلې ولته ولې د علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنه صحابي دغه دعا ولې نه وایه ده ورته دغه دعا چې شي ده دغه دعا چې شي ده ورته ویلې ول دعا داسې ده حضرت ابو هريره فرمایي زه دغه حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې ورسره روان شوم حضرت عمر فاروق لشکر تیار کړ چې ولاړ بسې پلانې ځای لره جهاد به وکړي دی وایي زه مطلب حضرت ابو هريره فرمایي زه ورسره ملګري روان یو نو یو ځای ځنګل راغلی ځنګل کې موږ روان تږي سو ستړي سو یو څاڅکي اوبه نشته نو قرار ده حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنہ شکایت وسو د لشکر مشر و د امیر و کومندانو کمانډر و چې یاره دا مسله ده د تندې د لاس مرسلو څه وکړو ول دی راولاړ سو تر عصره شوه سو دوه رکعاته نفل یې وکړو بیا یې داسې لاس پورته کړي دا یې وویل یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا حلیم په ح سره دی یا علیم په عین سره دی یا علی وهو العلي العظيم الله شای حضرت علی کرم الله وجهه وهو العلي العظيم دا ایت کرسی په اخر کې چې راځي او یا عظیم دا توري چې وویل ول په خدای قسم کې دا دعا وکړه چې یا الله مو ډیر ترجیو ول په خدای قسم کې الله شو کړی ولو چې وریت ځای پر ځای رااله باران وورېدی او بیا مړ د خپل وشان د خپل آسان د خپل بودگان هغه په اوبو کړلو خپل لوش د اوبو ډک کړلو روان شو چې روان شو نه هله پر لارې باندې یو نهر رالی موږ بحرین ته روان حضرت ابو هريره وایي زه هم ورسره حضرت انس فرمایي زه هم ورسره نو پر لارې باندې چې نهر رالی اوس امر د امیر دی د حضرت عمر فاروق دی چې خامخا به مطلب تیزی ځان برسوي نه کشتۍ ستا نه یو پل ستا نه یو لاره ستا نه یو څوک پر دا لار تیر سوي دي بیا خبره راله حضرت علا ابن حضرمي ته چې د هغه ودرېده چې حضرت اوس به څه کوو ول حضرت علا ابن حضرمي رضی الله تعالی عنہ د الله د رسول صحابي و هغه له خپل آسره شوسلو دوه رکعاته نفل یې وکړلو نو بیا یې لاس پورته کوي یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا الله موږ ته لاره اسانه کا حضرت ابو هريره فرمایي موږ څلور زرس کسانو موږ څلور زره کسان تابعین او په هغې کې صحابه کرام وایي موږ په دې بسم الله یې وویله بسم الله الرحمن الرحیم راځئ ول موږ په دې اوبو باندې ورګډ سولو په خدای دې مې قسم حضرت ابو هريره فرمایي که نه زموږ د آس نه زموږ د وش او نه زموږ پیدل چې څوک را روانو که به د هغو پښې نودې سوي یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم دا سخت ترین مشکل اچانک مشکل در باندې رالی چې یاره و مرګ ته مخامخ شولم دا څلور توري زده کړئ علما فرمایي په دې کې اسم اعظم سته چې دغه توري ته ووایه الله رب العزت به هغه د علا بن حضرمي رضی الله تعالی عنه دپاره باران ووروئ د صحابو دپاره په سمندر و په نهر کې لاره ورکړه د چه برکت یې ورکړه یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم زده مې شوه دا خبره ګوره
هر سړی دا وایي یاره مولوي صاحب تعویض ماویز به دې راکړی او ورور تعویض نه درکومه که په تعویضو کېدل زما جیب هم د تعویضو ډک وای او په غاړه به هم یو نیم سل تعویضونه وای زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به د محمد رسول الله د صحابو لار در وښیم اسانه ده او په هغه کې بالکل یقیني خبره ده خبره بله خواته نه ځې ول تر آس را شوسو دوه رکعات لمونځ یې وکئ لاس یې پورته کئ دعا یې وکړه یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم بسم الله الرحمن درځئ چې روان سو 4,000 کسان تر دې اوبه ووتل 4,000 کسان ولګوئ اندازه ولګوئ عزیزانو